بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تاسو ټولو. د ایکسل بازار اووم د نن ورځې درس راغلاست او نن زموږ تقریبا اووم درس دی. د نن ورځې په درس کې به تاسو ضرور شم څنګه کولی شو موږ په ایکسل کې ملټیپلیکیشن ټیبل جوړ کړو یا د ضرب ضربانې هغه ټیبل ځان ته جوړ کړو، هغه چوکاټ یې. نو د هغې د جوړولو لپاره په درس به شروع وکړو. اول به دلته ټایپ کړي یو، د دې څخه بعد کنټرول به ونیسئ په خپل کیبورډ کې. د هغې څخه بعد به راسئ دلته ګورئ د دغه کوین څخه به دا سل واخلئ، دې ته به دا به ډرګ کړو صحیح تر لاسه پورې، هر څو چې ستاسې خوښ وي صحیح. د هغې څخه بعد دا ټیبل به راواخلئ، انتخاب به کړئ، کاپي صحیح. دلته به راسئ کلیک کړئ، راسئ په سپیشل ته ترانسپوز صحیح، او دغه کوم رو چې مخکې انتخاب ده د هغې د انتخاب د منظور لپاره کنټرول ډي یا اسکیپ کښې کړئ او د انتخاب څخه وځئ. دلته به راسئ کلیک به کوئ، مساوي به ټایپ کړئ لکه څنګه چې ایکسل د هرې فارمولې د شروع لپاره مساوي پېژني صحیح. مساوي په واسطه مساوي به کښې کړئ. د هغې څخه بعد به دغه اول سل انتخاب کړئ یو صحیح. دا چې مو انتخاب کړئ په خپل کیبورډ کې به F4 کلي دوه واره کښې کړئ، F4 کلي دوه واره کښې کړئ یو دوه. دا چې دی د F4 کې د سیلز ریفرنس لاکر په نامه یادېږي چې یو سیل یو خاص عدد ته محدودوي یعنې لاک کوي. د دې څخه بعد به د ضرب علامه کښېږدئ ضرب، بیا به راسئ دا بل سیل به انتخاب کړئ. دا وار چې دا سره انتخاب کړئ په خپل کیبورډ کې به F4 کلي درې واره کښې کړئ یو دوه درې. د هغې څخه بعد به انټر کښې کړئ. زموږ ټیبل جوړ شو، یو ضرب یو مساوي په یو صحیح، یا یو ضرب یو مساوي کېږي په یو سره. اوس به څه وکړئ، دغه سل دا به انتخاب کړئ، کاپي به یې کړئ. د کاپي څخه بعد به راسئ دا خپل ټول ټیبل به انتخاب کړئ بغیر د هغه د رو د اعدادو او د دا کالم اعداد، دغه کالم او دا رو به نه انتخابوئ دغه لوړه. دا چې مو انتخاب کړئ څه شی به وکړئ، فقط په خپل کیبورډ کې به انټر کښې کړئ انټر. دا زموږ د ضرب ضربانې ټیبل جوړ. وګورئ یو ضرب یو یو، یو ضرب دوه دوه، دا ضرب ضربانې سو، دا دوه خانه، دا درو څلورو پنځو شپږو اوو اتو نه لس، تر لس پورې ضرب ضربانې ټیبل مو جوړ کړي. نور نو په تاسو پسې اړه لري څونه ښکلی کولی شئ چې تنظیم کړئ، کلر ورکړئ، بکګراونډ ورکړئ، ښه خوندور یې جوړ کړئ. نو هغه بیا په تاسو پسې اړه لري. نو دغه اسانه طریقه د ټیبل د جوړولو دپاره، د ضرب ضربانې ټیبل جوړولو دپاره کولی شئ دې بخش ته یو جلا رنګ او بکګراونډ ورکړئ. مثلا کلر به ورکړو، ژیړ به ورکړو، دا هم ژیړ صحیح. دا سو زموږ ټیبل تر لس پورې ضرب ضربانې ټیبل. که چېرې تاسو غواړئ د 11 څخه تر شل مثلا دغسې خپل دغه ټیبل ته ادامه ورکړئ هم کولی شئ چې ادامه ورکړئ. که چېرې نه غواړئ چې ادامه ورکړئ کولی شئ دغه کې تغیرات راولئ ته کلیک کړئ، چې کلیک مو کړئ دا واخلئ 11 یې کړئ، چې 11 مو کړئ. د هغه څخه بعد بیا کنټرول ونیسئ حرکت. اوس د 11 ضرب ضربانې 11 12 14 14 15 تر شله پورې. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست. نن ورځ درس شاید ستاسې دپاره به دلچسپ تمام شوی. نو دغه لار ته موږ کولی شو ځان ته د ملټیپلیکیشن ټیبل یا ضرب ضربانې دپاره کوم ټیبل جوړ کړو. هیر مو نیسئ، د فارمولې په وخت کښې د اول سل چې مو انتخاب کړي دوه واره F4 کلي ضرب، دوم سل چې مو انتخاب کړي درې واره F4 کلي چې هغه د سل لاکر یا ریفرنس کی ده. نو بیا هم تر بل درس په خدای سپارم، خوشحاله اوسئ.